قدرمنو که سړی پر دې خبره باندې غور وکړي چې زموږ میان ته د بني اسرائیل نظریه څه له راغلې ده، دا څه له ولیکل سوه، د دې څه عواملو شاته کوم داسې سبب و چې نعمت الله نورزی چې دی راولاړېږي دا نظریه میان ته راوړي. یو خو په دې باندې به تاسو خبر یاست، ما په تیر پروګرامونو کې هم په دې باندې څه اشاره کړې ده چې نعمت الله نورزی چې دی دا د خان جهان لودین ملازم و. یوه دا کتاب چې دی دا مخزن افغاني، په دې کتاب کې دا نظریه راغلې ده اوله وار. دا کتاب لیکل سوی دی په 1020 قمري کې. نو دا 1020 قمري ته به زه داسې وایم چې 1411 عیسوي له دې سره برابریږي. نو په دغه کال دا کتاب لیکل کیږي، باچا دی جهانګیر. نو د حیات محمد خان خبره ده چې د مخزن افغاني په حواله باندې لیکي چې خان جهان لودي چې دی د خپل دربار ځینې ملازمین چې دي دا د افغانستان خواته ولیږل چې د پښتنو د نسب شجره چې ده دا له سره تر پایه پورې ولیکي او د لیراړي. دا سړیان چې دي دا یاد سوي دي: کتب خان، سرمست خان ابدال، حمزه خان توخی، عمر خان کاکړ او ظریف خان یوسفزی. دغو ته وویل سول چې تاسو له ساوله څخه راواخئ بیا تر کیس عبدالرشیده پورې چې څومره نومان دي دا ګډ پر یوه ځای باندې ولیکئ او ماته یې راوړئ. نو د دغو عوامل چې دي هر څه چې دي خان جهان لودي دا خلک لیږلي دي او هر څه چې څه په لاس ورغلي دي لیکلي دي وراوړي دي. یو بل وجه دا ده چې وایي د جهانګیر باچا ته اصل وجه ما خیال دغه ده او ډېر ځایونه ما لوستې ده، دغه ګای خبره په مخه راځي چې د جهانګیر باچا دربار ته له ایرانه څخه یو ایلچي راغلی و، یو نماینده راغلی و، یعنی ایرانی و. دغه ایرانی چې دي د پښتنو په باره کې د دیو نسله خبره کړې وه چې پښتانه چې دي دا له دیوانو له نسله دي، دیوان دي، او بیا یې دوی معتبر کتاب حواله ورکړې وه. نو پر خان جهان لودي باندې په هغه زمانه کې دا خبره چې د هلته بده لګېدلې وه، ښکاره خبره ده چې پښتون و، نواب و، شخصیت و، خلک یې درلودل. نو دا خبره څنګه برداشت شي چې زه څنګه دیو نسله یم، ما څنګه شاته یو شی نسته. نو ځکه بیا د پښتونخوا پر بېلابېلو برخو باندې خلک ولیږل چې یو شی وکړئ، پیدا یې کړئ، رایه وړئ او دا خپله نسبنامه چې ده دا مرتب کاست او تر بني اسرائیلیت یې ورسوئ. ښایي د نسبنامې په طلب کړي وي، دا یې ویلي وي، یا نه یې ویلي چې بني اسرائیلو ته یې ورسوئ. خو بس دغه فکر پیدا سو، دا وجه پیدا سوه چې موږ که دیو نسله ایرانیان یادوي نو باید د دې دپاره موږ خپل یو شی ولرو چې موږ له کومه نسله یو، له چا د چا له پشته یو، څوک یو. نو دا زمانه کې د پښتنو باچي خو نه وه، په دربار کې خال پښتانه د مغولو په دربار کې به څه حیثیت درلود یا نه درلود، نو دا موجود ول، دغو به څه کار کاوه، څه علمي صلاحیتونه یې درلود. نو دغه نظریه چې ده دا میان ته راځي او داسې هم ویل کېږي چې د مخزن افغاني چې دی پر دې باندې حیات محمد خان هم ډېره څېړنه کړې ده او ډېر شیان یې وړاندې کړي دي. دغه نسخه چې دی ذکر کوي د مخزن افغاني، دی وایي دا ماته یو معتبره نسخه چې ده د غلام حسین علیزي په لاس باندې د یو معتبرې کورنۍ له کتابخانې څخه په لاس راغلې ده. نو دی دا خپلې خبرې لیکي او د دې په تردید کې په واضح ټکو باندې خپل بیان چې دی حیات محمد خان یا د حیات افغاني لیکوال چې دی هغه راوړی دی او دا ورسره تړلي دي. دغه د پښتنو د سپکاوي دپاره چې دوی کوم نظر وړاندې کړی و دغه د دوی نه دی خوښ سوی. دغه انداز چې دی دا په دربار کې د جهانګیر د ایراني له خولې دوی ته بد ایسېدلی دی. نو ځکه یې په دغه نظر باندې حیات محمد خان هم کار لرلی دی، ښه یې څېړلی دی او دغه رنګه موږ ته نور استادان هم بیا په څېړنو کې هر څه چې دي دا مخامخ ایښي دي چې تاسو فیصله په خپله وکړئ چې کوم شی چې دی دا زموږ د نسب اصل ذریعه ده او کوم زموږ د نسب لاره ده. د قیس عبدالرشید نوم چې دی دغه افسانه چې ده یا دغه فرضي نیکه چې زموږ دپاره ټاکل کیږي نو دغه داسې
د درو پلرو یا د درو زویانو چې د ده په نسب کې یادیږي. دا معصوم هوتک صاحب وایي چې دا یو د ده خبره نه ده، دا خبره هم د دغه حیات افغاني د حیات خان په حواله کوي چې دا د درو پلرو سلسله چې دا ډېره زړه ده. زه بیا تاسو ته در وښیم د نوح علیه السلام حام سام یافس والا سلسله ده، دغه ته رسول شجرې د پښتنو خو نو کوشش دغه و چې دا بیا هلته ورسو. نو دغه رنګه دی وایي په شاهنامه کې چې دي د فریدون هم 3 زامن یاد سوي دي، سلم دی، تور دی او ایرج دی. نو دغه جهان چې دی یا خپل هغه وخت چې څه په لاس ورتله هغه هم په 3 برخو ویشلي وو. دا د شاهنامې خبره هم دغه رنګه ده. نو هر زوی ته چې ده یوه برخه ورکړې وله. د هیروډوټس له خولې څخه یو روایت دی چې د اروپا په یو ناستوګنه سیمه کې یو سړی ناببره وار له واره یو سړی پیدا سو. بیا وایي د هغه سړي نوم چې و تارزتائس نومېدی او 3 زویان یې پیدا سول. 3 یاد یې لرئ، لیپوخایس، ارپوخایس او کولاخایس نومېدل او دا 3 زویان. ګورئ دا داسې یو خبره روایتي ذهنونو ته رالویږي. نو زموږ لیکوال هم دغه چورت کړی دی چې راسه زموږ د دغه نیکه هم 3 زامن چې دي دا وټاکه او افسانوي رنګ ورکه. په اوستا کې د هغه له روایتو له مخه څخه د زرتشت هم 3 زویان یاد سوي دي. دا هم یاد له راستئ، ایست واسترا، اوروه تتنرا، هوره چترا. دا 3 زویان چې دي دا حیات افغاني چې دي دا راوړي دي او استاد معصوم هوتک چې دی د هغه په حواله باندې موږ خبروي. نو دا داسې روایتي انداز دی د سامیت نظریې ته چې موږ رسوي. نو دغه پخوا هم د یو سلسله سته، ټول دغه شان ورسره تړي. ځکه د پښتنو د سامیت دغه نظریه چې ده دا د بني اسرائیل نظریه چې ورته وایي دا کمیان له راځي. نو سړی په هندوستان کې د پښتنو حالات ته وګوري، سیالي یې له 2 قومونو سره وه، یو مغول ول یو هندوان ول هلته. نو ظفر بهادر شاه ظفر کاکا خیل چې دی هغه وایي چې د مغولو او هندوانو سره چې کومه د خپل نسب لړۍ ول هغه حام یافس ته رسوله او د پښتنو له مغولو سره سیاسي رقابت ورته وایي، اختلاف ورته وایي دا درلودی او له هندوانو سره بیا پر مذهبي بنیاد اختلاف و. نو له دواړو څخه یې داسې ګوښهوالی غوښتی، له دواړو څخه یې لرېوالی غوښتی او خپل ځان ته یو ځاني او ځانګړی تشخص چې و دغه ضرورت درلود. نو ځکه یې په دوی ځان نه ګډاوه. نو د دوی دپاره چې یو جلا انداز ولري نو دا رنګه د خپله شجره چې ده دا یې له دوی رابېل کړې ده او هلته د سام پر خوا بیولې ده او ځان یې بني اسرائیل ثابت کړی دي. 2 ګټې په کړي دي. یوه ګټه یې د مغولو له سیاسي سیالۍ سره په کړې ده چې سیالي ورسره کړې ده او بل یې د هندوانو له مذهبي سیالۍ سره د مذهب په حواله کړې ده. نو ځان یې له دوی دواړو جلا کړی دي. بیا یې کم مخالفت چې دی هغه څونې ګټه ورسولې ده پر هغه باندې هم سړی غږېدی سي، خو خپل ځان ته چې کوم توده او په دغه بنیاد باندې ایښی دي، په دغه نظریه باندې ایښی دي، خپل کار چې دی دا یې هم ورسره تړلی دي. او موږ ورته ګورو چې په شجره کې د ساول په اولاده کې افاغنه یادول، بیا خپل ځان ورسول او ټول پښتانه له هغه سره تړل. نو دغه هغه د 3 پلرو روایتي انداز په ډیرو کتابو کې سته. که رښتیا وي هم دلته له موږ سره داسې افسانوي شکل لري. نو ځکه دا تړل سوی دی. غرض مه دا چې ځینې داسې عوامل ضرور ول چې پښتانه یې ودې ته مجبوره کړل چې د ځان د نسب په حواله باندې څه ناڅه هغه زمانه کې وړاندې کړي او کامیاب هم سول په دغه معامله کې چې دوی دا نظریه مخته راوړه. نو دا تر ډېره پورې 300 کاله چې دا یا 250 پوره کلونه چې دا بالکل ومنل سو، کتابو ته ولاړ. ما په تیر پروګرام کې یو کتاب در ښوولی دی، تاسو وګورئ. نو دا کتابونه چې دي په دې کې بیا خورېږي او د پښتنو یو حیثیت چې دی په هغه زمانه کې هم په دربار کې جوړیږي، هم په شاوخوا سیمو کې چې دی هغه پراخیږي.